په بل حدیث کې راځي چې زنانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د زنانو جهاد او غزا څه ده؟ محمد رسول الله ورته په ځواب کې فرمایي د خاوند اطاعت او د هغه د احسان اعتراف. چې کله د خپل خاوند اطاعت وکړي او کمې نیکیانې چې خاوند درسره کړي په هغې باندې اقرار وکړي دا ستاسو جهاد او غزا ده. اما ډېرې کمې خویندې داسې پیدا شي چې هغه د خپل خاوند د احساناتو اقرار وکړي بلکه په ژبه یې دایي چې ما رأیت منک خیرا قط ستانه مې کله هم په ژوند کې خیر نه دی لیدلی. وګورئ خویندو زنانو باندې د الله رب العزت څومره ډیر احسانات دي، څومره معمولی کار دی او په هغې کې دنیوي نفع هم ده. د خاوند خدمت سره به د هغه په نظر کې محبوبه وي، هغه به د دنیوي منافعو خیال هم ساتي او آخرت کې به الله رب العزت لوی اجر او ثواب ورکړي، هم خرما هم ثواب. او د احسان اعتراف او اقرار دا مطلب دی چې څه د هغه د طرف نه میلاویږي هغه په خپلې طریقې سره قبول کړي، هغه ډیر وګڼي کم ورته ونه وایي، ناشکري ونه کړي، شکایت ونه کړي، بلکې ووایي چې تاسو زما دپاره هر څه کړي دي، تاسو زما ډیر خیال ساتلی دی، تاسو همیشه زه د خپلې اندازې زیاته خوښه کړې یم، زما خبره مو همیشه منلې ده، د مور او پلار په شان سلوک را سره تاسو کړی. دې سره به د خاوند په زړه کې ځای پیدا شي. او که ښځه د خاوند اطاعت نه کوي او د خپل خاوند په نیکیو او په احساناتو باندې اعتراف او اقرار نه کوي، ژوند په دنیا کې هم خراب وي او په آخرت کې به دې خور لپاره د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. همدارنګه صاحب د کنز العمال د ام المؤمنین حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی دی. عن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا أنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة. فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل کومه زنانه چې د خپل خاوند اطاعت وکړي